د عشق په کاسو کې دی شراب راکا راکا د عشق په کاسو کې دی شراب راکا راکا د عشق په کاسو کې دی شراب راکا راکا چې ورک شمال زانا به حساب راکا راکا زبردست او شعر دی چې لا ډیرو مودو پروتیم وګه تګه د وصال لا ډیرو مودو پروتیم وګه تګه د وصال درزا د بلتون اورم په شتاب راکا راکا زبردست چې ورک مې ټول غمونه د دنیا شي په دنیا کې دیدار دی یو جلک لکه افتاب راکا راکا زبردست زړه زما ورپسې چوي زړه زما ورپسې چوي خدای خبر چې به وي چرته زړه زما ورپسې چوي خدای خبر چې به وي چرته پټ د ابر په تیارو کې پټ د ابر په تیارو کې دا کمر چې به وي چرته چې دیدن یې یو جلک شي چې دیدن یې یو جلک شي آګو در چې به وي چرته که مغموم په حال خبر شوي که مغموم په حال خبر شوي در په در چې به وي چرته ګرانو مینوالو ستړي مه شي احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ اریان د وړ یم خپرونه ده هنداره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ تاسو سره وخت په وخت داسې یو نیم شاعر معرفي کوو نن په دغه لړۍ کې د شمالي وزیرستان د میرانشاه کلي اوسېدونکی مغموم داور صاحب را سره نستې کوي نن به د سره د شاعرۍ په هکله د سره خبرې اترې کوو او شاعري به هم ترې ناروو په ټولو ناول زه په خپل پروګرام هنداره کې مغموم داور صاحب تاسو ته مینه هرکلی او ستړي مه شي ستړی مه شئ جنتي شه ډېره مننه خیر دوي لکه څنګه چې په ادبي دنیا کې تاسو د مغموم داور په نوم پېژندل کېږئ که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شن پېژنګلو وکړه نو دا به ډېره ښه وي اصل کې زما خپل نام سخي رحمان دی او تخلص مې مغموم داور دی ډېره مننه مغموم داور صاحب تاسو کله د شاعرۍ میدان ته راغلی یعنې باقاعده لیکل مو کله پیل کړل چې تاسو د شاعرۍ باقاعده آغاز وکړو دا خو جی تقریبا سن 1997 96 نه داسې مات ګوډ غزل او شعرونه به مې لیکل داسې نن ورځې پورې دانې لګیایي ماته ګوډه شاعري ده ډیره مننه نو دا خو بلها وخت کېږي 25 کاله تقریبا 20 کاله دا وخت کېږي چې تاسو د شاعرۍ میدان ته راغلی یئ آیا تاسو کتاب هم لرئ او که نه کتاب خو لکه په الحال ټیم کې زما نشته خو خیال مې دی ورته انشاءالله چې زر نظر د کتاب ترتیب وشي خدای دې وکړي چې تاسو دې ته وتوانېږئ یو کتاب چاپ کړئ داسې کوم یو شخصیت دی یا تاسو خپل استاد ګڼئ چې په شعر یې پوهه کړې وي هغه خو مونږ خپل یاران دوستان یو بل سره په دې شاعري باندې مې هغه سره کړی دی خو داسې استاد مې نشته چې زما لکه مکمل هغې تعلیم حاصل کړی وي د شاعرۍ خو زما خپل لکه رحمان بابا چې کوم دی هغې نه زه متاثره شوی یم هغه زما ډېر فیورټ شاعر دی ډېره مننه داسې کوم ادبي تنظیمونه دي ټولنې دي چې هغې سره تاسو باقاعده ناسته پاسته ده یعنې تعلق ورسره لرئ زما خو جی تقریبا زه لکه دلته نه وم زه بار وم امارات ادبي پښتو ټولنې سره زما تعلق ته او دلته مې انشاءالله د رڼا سره که خیر و هغې سره مې ها ده تعلق دی ډېره مننه داسې کوم ادبي صنف دی نظم دی غزل دی نثر دی چې تاسو ته زیات خوند درکوي او زیات مو کار هم پکې کړی وي یعنې زیات مو لیکلی وي زما خو د شعر سره او د غزل سره بس دا دوه شیونه دي لکه داسې خاص نظمونه دغه غامې نه دي لیکلي خو زما په شاعري کې ټول لکه زما خوښ غزل دی صحیح ډېره مننه اوس به د پروګرام په دې برخه کې زموږ مینوالو ته مو 2-3 کلام کا ډالۍ کړل نو دا به ډېر خوند وکړي ولې نه جي بالکل بالکل دا یو غزل دی اریان صاحب ارشاد وی چې بهار په تیرېدو شو
چې بهار په تېرېدو شو د باغبان مخې ته راغلم چې بهار په تېرېدو شو د باغبان مخې ته راغلم ترې پرسان مې د سپرلي کړو د خزان مخې ته راغلم. شعر دی چې منیت متوجه شو په قیام شوم داستا درته چې منیت متوجه شو په قیام شوم داستا درته چې منیت متوجه شو په قیام شوم داستا درته د فکرونو سیلاب ډوب کړم د جانان مخې ته راغلم. حد ده زبردسته. آریان صاحب بل شعر یې ده چې تل د خیال پټال کې زانګم د دنیا نه خبره تل د خیال پټال کې زانګم د دنیا نه خبره تل د خیال پټال کې زانګم د دنیا نه خبره چې مستر کې کړلې پورته د جهان مخې ته راغلم. ډېر خوشاله زبردسته. او بل شعر یې ده ارشاد چې د وصال خریداران یې تل سودا د مینې کاندي د وصال خریداران یې تل سودا د مینې کاندي د وصال خریداران یې تل سودا د مینې کاندي هیڅ سودمن په عشق کې نشوم د تاوان مخې ته راغلم. زبردسته. بل شعر دا وی چې که د عشق خبرې ډېرې مې په زړه پټې ساتلې که د عشق خبرې ډېرې مې په زړه پټې ساتلې که د عشق خبرې ډېرې مې په زړه پټې ساتلې چې ګویا نشوم په شهر د عیان مخې ته راغلم. ډېر خوشاله زبردست. او آخري مقطع د وریان صاحب چې که مغموم ځان پټولو د پیراک د ډېرې یرې که مغموم ځان پټولو د پیراک د ډېرې که مغموم ځان پټولو د فراق د ډېرې یرې د پتنګ غوندې رڼا ته د نیران مخې ته راغلم. زبردست. ډېر خوشاله. نور به سره سره شریک کوي انشاءالله. یو نیم شعر به بل د سره شریک کوم. ارشاد. شعر دی ارشاد وی چې د دنیا پنی دورانه زر زر تیر شوې د دنیا پنی دورانه زر زر تیر د دنیا پنی دورانه زر زر تیر شوې په شتاب شتاب روانه زر زر تیر شوې. زبردست. بیا ویا د دنیا پنی دورانه زر زر تیر شوې په شتاب شتاب روانه زر زر تیر شوې. او شعر دا چې د زړګي بوټي سیراب مې پرې ښه نشول د زړګي بوټي سیراب مې پرې ښه نشول د زړګي بوټي سیراب مې پرې ښه نشول د سپرلي د وخت بارانه زر زر تیر شوې. ډېر خوشاله زبردسته. او بل شعر دا ریان صاحب چې سیاران مې شول تر تورو خاورو لاندې سیاران مې شول تر تورو خاورو لاندې سیاران مې شول تر تورو خاورو لاندې لکه تندر له اسمانه زر زر تیر شوې. ډېر زبردست. او بل شعر دا وی چې هیڅ پوی نشوم د نیمګړي ژوند په خوند هیڅ پوی نشوم د نیمګړي ژوند په خوند هیڅ پوی نشوم د نیمګړي ژوند په خوند دا یو څو ورځو مهمانه زر زر تیر شوې. ډېر زبردست. بیا وی چې هیڅ پوی نشوم د نیمګړي ژوند په خوند دا یو څو ورځو مهمانه زر زر تیر شوې. او شعر دا چې د وختونو قافلې چې پرې گذر کړي د وختونو قافلې چې پرې گذر کړي د وختونو قافلې چې پرې گذر کړي په دا لار باندې کاروانه زر زر تیر شوې. زبردست. او مقطع دو ارشاد وی چې چرې سترګې مې په وصل خوږې نشوې چرې سترګې مې په وصل خوږې نشوې چرې سترګې مې په وصل خوږې نشوې د مغموم د زړه ارمانه
زر زر تیر شوې. واه زبردست. اخري مننه. یو بل کلام را سره شریکه به بیا به خپله مرکه راپورته وکړو. صحیح شو انشاءالله. د یو غزل دی ارشاد. وایي چې د عشق په کاسو کې دی شراب راکا راکا. واه د عشق په کاسو کې دی شراب راکا راکا. د عشق په کاسو کې دی شراب راکا راکا چې ورک شمال ځانا واه به حساب راکا راکا. زبردست. او شعر دی ارشاد. چې لا ډیرو مودو پروتیم واه وګه تګه د وصال. لډیر مودو پروت. لا ډیرو مودو پروتیم وګه تګه د وصال. درزا د بلتون اورم واه په شتاب راکا راکا. واه زبردست. بل شعر دا ارشاد. چې ورک می ټول غمونه د دنیا شي په دنیا کې. ورک می ټول غمونه د دنیا شي په دنیا کې. چې ورک می ټول غمونه د دنیا شي په دنیا کې. دیدار دی یو جلک لکه افتاب راکا راکا. څه زبردست. دا بیا ویا. چې ورک می ټول غمونه د دنیا شي په دنیا کې. دیدار دی یو جلک لکه افتاب راکا راکا. زبردست. او بل شعر دی ریان صاحب چې سنه سو امید د پاکی مینه می پیدا شي. سنه سو امید د پاکی مینه می پیدا. چې سنه سو امید د پاکی مینه می پیدا شي. ناتوان په عشق ډیر شوم څه اسباب راکا راکا. واه زبردست. مننه. او مقطع دو ارشاد. چې ټوپ په ذکر فکر زه مغموم د معشوقو شم. واه چې ډوب په ذکر فکر زه مغموم د معشوقو شم. چې ډوب په ذکر فکر زه مغموم د معشوقو شم. لهیرو چارو هسې اجتناب راکا راکا. ډیره مننه مغموم داور صاحب. د پروګرام په دې اخري برخه کې به زموږ مینوالو ته او د ځوان کل ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ ولې نه بالکل اریان صاحب زما دا پیغام دی ټولو پښتنو ته چې د خپلې مورنۍ ژبې او د پښتو خدمت هر یو سړي ته پکار ده چې د خپلې پښتو خدمت وکړي او د مورنۍ ژبې قدر وکړي. ډیره مننه ګرانو مینوالو. دا و مغموم داور صاحب چې د سره مو د شاعرۍ په هکله خبرې اترې وکړې او تاسو ته مو شاعري هم ترېنه واروله. اوس د پروګرام په دې اخري شیبو کې ما اریان داور ته زما سره ناست ملګرو ته مغموم داور ته راکړې اجازت. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.